ګرانو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو مینوالو ګیلمن پښتون چا نیولی او ولې یې نیولی دی؟ د دې معلوماتو لپاره تاسو زموږ دغه چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ ټول نور راتلونکي معلومات تاسو ته په وخت باندې ورسیږي. ګیلمن پښتون یو تکړه او په سوشل میډیا فعال ځوان دی چې تل یې د لر او بر غږ پورته کړی او د پنجابي ریاست د ظلم او وحشت څخه یې فریاد کړی دی. دا ځوان بحرین کې اوسیږي. متاسفانه د جبهې ریاست لخوا په انټرپول پولیسو هلته نیول شوی او امکان شته د 2-3 ورځو کې پاکستان ته راسفر کړي. که داسې وشي د ګیلمن ژوند په خطر کې دی. په بحرین کې د لر او بر افغانانو څخه هیله کوو چې هیڅ ډول هڅې او اړیکو څخه دریغه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د پی ټي ایم مشر منظور پښتين هم نیول شوی و چې د هغه لا هم په بند کې دی. لیکوال او شاعر او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی ګیلمن وزیر د پاکستان ظالم ریاست په غوښتنه د بحرین استخباراتو نړیوالو پولیسو نیولی دی. له غربي هیوادونو څخه د نادرکه شویو سیاسي اشخاصو او د افرادو نادرکه کېدو په پاکستاني جیلونو کې د هغوی موندلو بدو تجربو پر اساس داسې شکونه شته چې ګیلمن وزیر هم پاکستان ته ولیږل شي. مینوالو دا چې د هغه به کې نور څه کېږي. د دې معلوماتو لپاره تاسو زموږ دغه چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نور راتلونکي معلومات تاسو ته په وخت باندې ورسیږي.